که غواړئ چې اولادونه مو ښه تربیه کړئ، ښه یې وروزئ، نو هغوی ته هیڅ تربیه مه ورکوئ. تاسې به هم تعجب وکړئ چې دا څه وایم یا څه په ګډو وډو مې سر ده. دا خبره مې ولې درته وکړه؟ دا د دې لپاره چې تاسې اړتیا نه لرئ چې اولادونه تربیه کړئ. د دې په ځای چې خپل اولادونه تربیه کړئ، کوښښ وکړئ چې ځان تربیه کړئ. ځکه هر هغه څه چې تاسې کوئ، ستاسې اولادونه به هم همغه څه کوي. ستاسې اولادونه همیشه کوښښ کوي تاسې وڅاري او د تاسې په شان ځانونه جوړ کړي. زمونږ تاسې په هېواد کې هسې یو متل دی چې وایي هغه څه کړه چې پلار نیکه دې کړه. نو د دې لپاره چې تاسې ښه روزل سوي اوسئ، اولادونه مو ښه وروزل سي، کوښښ وکړئ چې ځان وروزئ، ځان ښه تربیه کړئ، اولادونه مو خپله ښه تربیه کېږي. که چیرې تاسې د کتاب لوستلو شوق ولرئ، ستاسې بچیان او اولادونه به هم د کتاب لوستلو شوق ولري. که چیرې تاسې ورزش کوئ، ستاسې اولادونه به هم ورزش کوي. که چیرې تاسې له غریبانو سره مرسته کوئ، ستاسې اولادونه هم تاسې ته ګوري، همغسې له غریبانو سره مرسته کوي. که چیرې تاسې زحمت وباسئ، کار کوئ، نو ستاسې اولادونه هم تاسې ته ګوري، همغسې زحمت وباسئ، کار به کوي. که چیرې تاسې له خپلو خپلوانو سره ښېګڼه او ښه رویه ترسره کوئ یا ښې اړیکې ورسره پالئ، ستاسې اولادونه به هم تاسې څاري او همدغه کار به ترسره کوي. که چیرې تاسې د خپل مور او پلار احترام کوئ، ستاسې اولادونه به ستاسې احترام کوي. که چیرې تاسې پر خپلو کشرانو باندې مشفق اوسېږئ، شفقت پرې وکړئ، ستاسې اولادونه به هم تر ځان پر کشرانو باندې شفقت وکړي. که چیرې تاسې پردیو مشرانو ته هم احترام وکړئ، نو ستاسې اولادونه به هم د پردیو مشرانو احترام وساتي. د دې لپاره چې اولادونه مو لا ښه تربیه سي، بیا هم وایم اولادونه مه تربیه کوئ، اولادونه پرېږدئ، ځانونه تربیه کوئ. کله چې تاسې سالمه تربیه ترلاسه کړه، خپل اعمال مو سالم و، نیک اخلاق مو درلودل، خلکو سره مو ښه برخورد کوو، کتاب مو لوسته، ورزش مو کوو، تجارت او کاروبار او زحمت مو ویسته، نو باور په خدای وکړئ ستاسې اولادونه به هم زحمت کشه راځي. په هره برخه کې غواړئ چې ستاسې اولادونه وځلیږي، په همغه برخه کې تاسې خپله په ځان کوشش وکړئ، مخکې لاړ شئ، وځلیږئ، زحمت وباسئ، بریا ته ځان ورسوئ، خوشحالي ترلاسه کړئ، بیا یې وګورئ چې ستاسې اولادونه په خپله تربیه کېږي او که نه. او که چیرې تاسې په دې هڅه کې یاستئ چې اولادونه تربیه کړئ، خو ځان ته مو پام نه ده، خپله د مشرانو احترام نه ساتئ، خپله تجارت او کاروبار او زحمت نه وباسئ یا تجارت نه کوئ، ولې له خپلو اولادونو څخه بیا توقع لرئ چې هغه د نورو مشرانو احترام هم وکړي، کاروبار هم وکړي، زحمت هم وباسي، او په خپله د خدای له لټانو څخه یو لټ یاستئ چې نه کار کوئ، نه منډه ترړه کوئ، نه د نورو سره خیر او ښېګڼه کوئ، نه د مشرانو احترام ساتئ، نه په خپلو خپلوانو مهربانئ، نه اړیکې ورسره پالئ، نه جنازې او فاتحې ته ځئ، او بیا له اولادونو څخه مو دا توقع ده چې هغه د هر څه درته وکړي. له هغوی څخه د سالمې تربیې توقع لرئ چې هغوی باید سالمه تربیه ولري. دا خوب مه وینئ.